السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. قدرمنو لیدونکو په دې هیله امید چې ټول به روغ جوړ او د صحت په چمه به. قدرمنو که چېرته تاسو موبایل ډېر کاروئ او ستاسو د موبایل چارج ډېر زر ختموي نو په دغه ویډیو کې به زه تاسو د هغې حل ښیم چې تاسو څنګه کولی شئ چې د خپل موبایل بیټري چې د هغه چارج هغه ډېره پورې وساتئ. نو ستاسو د دې لپاره سمپل یو اپلیکیشن پکار دی. ډسکرپشن ته لاړ شئ، لینک پروت دی، په لینک باندې کلیک کړئ، اپلیکیشن ډاونلوډ کړئ، خپل موبایل کې انسټال کړئ. چې کله هم تاسو اپلیکیشن انسټال کړ د سره ډېر کم ام بي وهي اپلیکیشن به تاسو خلاص کړئ. دلته اوس ګورئ تاسو لومړی به تاسو سره ګورئ دا 14 غنټې دا کار کوي، نور همدا صرف 55% صحیح ده. زه اوس چې څومره کاروم هم نو موډ ته راشئ. د سره دلته د موډ ته راشئ، دلته به تاسو نه یو اجازه غواړي، هغه به ورکړئ، الاو به کې پرمیشن به ورکړئ. نو زه ګورئ د سره دغه څلور آپشن دي دلته. دا ګورئ جنرال ریکمنډډ یوز وین فولي چارج. چې کله هم ستاسو د موبایل بیټري فول وي نو تاسو کوشش وکړئ چې په دغه موډ کې وساتئ. چې کله هم دغه کې تاسو وساتئ نو بیا دا چارج لږ ډېر زیات کوي. صحیح ده. اوس چې کله هم بیټري لږه لو شوه نو بیا لانګ لایف ته کلیک وکړئ نو دا ستاسو بیټري به ډېر زیات کار کوي. هغه کمه بیټري که کم چارج کې هم ډېر زیات کار به کوي. چې کله هم د شپې شي یا تاسو اوده کېږئ نو دا به تاسو سلیپ موډ کې واچوئ. سلیپ موډ کې چې کله هم تاسو واچو نو کوم یو اپلیکیشن چې په بیک ګراوند ستاسو موبایل کې چلیږي هغه به ټول بندېږي. سمه ده، هغه به ټول بند شي او دا به سلیپ موډ کې وي. او مای موډ سیو یور کرنٹ سیټینګ، دا مای موډ چې دا هم ډېر زبردست دی. دا درې واړه چې یو ځای کې مای موډ ته رسیږي، یعنی دا عام حالت کې وي چې څنګه تاسو عام موبایل استعمالوئ هغه د حالت کې وي. نو تاسو خپل موبایل سچویشن ته وګورئ، که تاسو فول چارج وي نو دا، که کم چارج وي دا، او که چېرته تاسو اوده کېږئ نو دا یې کوئ. نو چې کله هم دا تاسو دا وکړئ انشاءالله ستاسو د موبایل بیټري به ډېر زیات او ډېر خوندور کار کوي. نو بیا اپټیمایز باندې تاسو کله کلیک کړئ نو دا به ستاسو د موبایل بیټري چې د چارج هغه نور هم لږ شانتې سیوا کوي، یعنی زیاتوي به. ما لږ شانتې مخکې دا 6 منټه نور هم درته سیوا کړه، زیاتې کړه درته. صحیح ده. که چېرته تاسو ایډوانس دلته راشئ تاسو وګورئ، ایډوانس کې هم درته اپلیکیشن ښیي بیټري سیف د یو منټ هم ستاسو کوم اپلیکیشن چې دي هغه به نه وهي، یعنی بېځایه بیټري به ستاسو چارج یعنی بېځایه نه ځي. نو ستاسو ضرور دغه کوم څلور درې آپشن چې ما تاسو دغه وکاروئ انشاءالله ستاسو د موبایل بیټري به همیشه زیات وي. نو دا ورننۍ ویډیو کې ویډیو مو خوښ وي حتما سره لایک کړئ. تر بیا بل ویډیو د الله په امان په دعاګانو کې مې یاد ساتئ.